أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اوس الله د غیبي رزق ورکوه دی ناشکري وکړه، الله په ذلت باندې دی گرفتار کړه، مسکنت باندې گرفتار کړه. وایي چې یهود هر څومره موړ شي سترګې وږي مړېږي نه، الله لوږه د زړو په راوسته. نبي علیه صلات وسلام اصل غنا د زړه ده. غنا روپیو ته نه ویل کېږي، جایدادو ته نه ویل کېږي، غنا د زړه صفت ده. یو سړی په اربونو روپۍ لري خو تر ټولو خلکو نه زیات وږی وي، ځکه حرص یې ډېر وي، احتیاج یې ډېر وي، دا شی به جوړوم، دا به کم، دا به کم، هغه عزت نه پوره کېږي. یا قناعت پر کنه یا خاکې ګور. د دغه ځای نه معلومېږي وایي چې سړی د الله دین غوره کړي، الله یې د دغه ذلت نه باسي، غنا د نفس د زړه ورته نصیب کوي. که دی دنیا غوره کړي، الله یې د احتیاج سره مخامخ کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک غمونه ډېر یو غم کې او هغه غم د آخرت کې، الله به د دنیا د ټولو غمو کفایت وکړي. او که څوک خپل غمونه تیت کړي، دا مې کړي وای، دا مې کړي وای، دا مې کړي، الله یې سپاري هغو ته چې په کومه کنده کې هلاک شو، الله ته به هلاک کړي. الله چې وایي دنیا پیدا کړه، بیا دنیا ته خطاب کوي، یا دنیا اخدمي من خدمني. ای دنیا ته خدمت کوه د هغه چا چې څوک د ما خدمت کوي. واستخدمي من خدمک، ته د ځان لپاره مزدور جوړ که، غلام جوړ که هغه څوک چې د تا خدمت کوي. وایي څوک چې د الله عبادت و بندګي شروع کړي، د الله خدمت شروع کړه، دنیا خدای ورته تابع کړي. یرزقه من حیث لا یحتسب، د یو طرف نه روزي ورکوي چې ده به ګمان هم نه وي، خدای به ښه د عزت او د راحت زندګي ورته نصیب. او چا چې د دنیا پلټنه شروع کړه، د الله عباداتو ته شا وګرځوله، نو خدای پکې دغه ستړي مخامخ کې بس لاس وږی سترګې وږې نه مړېږي. زدي شپه ورځ لګیا تر مرګه پورې راحت خو نه شو. دا چې دا خلک یې سکون اطمینان کې غواړي، راحت کې غواړي، چې دا سهولیات ورته وایي، هغه ټول غمونه دي. ښه موټر اخلي، سهولت کې کوي، هغه غم د ډېرو روپۍ غواړي، نو ډېرو روپۍ به ګټې، خوارۍ به کوې په لکاو روپۍ به پیدا کوي، بیا به پس د غنه طوفان په اخلي. هغه بیا خم شو چې اوس ټکر نه شي، اوس دا ونه شي، غالې درنه ونه تښتي. ځکه ټول وخت په غمو کې تېر کړي، اخر مړ شي. ان الذین آمنوا، بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی، یوه معنا ده چې په خوله باندې، په زړه نه، په خوله، چې دا منافقین دي. والذین هادو، هغه کسان یهودیان دي، والنصارا دي، وصابئین صابئین داسې یو ګډوډ دین جوړ و. سجدې به عبادت د ملایکه وکړو، لمونځ یې طرف ته قبلې طرف ته کړو، څه خبرې د یوه کتاب څه د بل کتاب داسې ګډې وډې سره اخیستې وې. دا چې تش په خوله ایمان لري، دا چې یهودیان دي، دا چې نصارا دي او نصابئین دي. من آمن بالله، چې د زړه ایمان راوړي په الله والیوم الاخر، په ورځ د آخرت، وعمل صالحا، او عمل نیک کوي، نو فلهم اجرهم، د دې دپاره اجر د دې عند ربهم، په نزد رب د دې. ولا خوف علیهم، نه به په قیامت کې په دې ډار وي، ولا هم یحزنون، نه به غمجن وي. په منافقت نه خلاصېږي، په یهودیت نه خلاصېږي، په نصرانیت نه خلاصېږي، په صابیت نه خلاصېږي. چې د زړه ایمان راوړي په دغه پیغمبر، بیا به خلاصېږي. یا هغه خلکو چې ایمان راوړی په خوله او په زړه، هغه خلک چې یهود دي، نصارا دي، صابئین دي، چې کمال د ایمان ته ورسېږي، من آمن بالله، چې کامل مؤمن شو، نو بیا خدای پاک د ده دپاره دا وعده ده چې خوف او حزن دا شی تر ختموي. کمال د ایمان چې فنافلات ته ورسېږي، د تصوف په اصطلاح باندې، چې د الله محبت، د رسول الله محبت په ده باندې دومره غالب شي چې تر ځان، تر اولاد، تر مور و پلار، تر ټولې دنیا د الله سره محبت ډېر شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ډېر شي. دغه انسان کمال د ایمان ته رسېږي، چې دغه د فنا مقام ویل کېږي، چې فنا په الله او فنا په رسول شو، نو د دغه دپاره بیا دغه زیری ده، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. زیر کدن په وخت کې به هم زیری، په آخرت کې به هم زیری. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا يحزنهم الفزع الاکبر، یو غم یو مشکل په بیا نه وي د دې دپاره. واذا اخذنا میثاقکم، یاد که هغه وخت چې واخیسته موږ محکمه وعده د تاسې، ورفعنا فوقکم الطور، او پورته کړی مو په تاسې باندې کوی تور. بني اسرائیل خو همیش ناشکره
الله د عذاب دپاره جبرائیل علیه السلام غټ غرې پر راواخیست د دوی په انداز داسې نږدې چې اوس منۍ که یې در باندې در واچوم دوی وایي دا سجده داسې ولګوله یوه سترګه یې پورته وایه لاندې چې بس ومنه خو وروسته یې عمل بیرته بیا ونه کړ نو دا داسې شوه په خوله خو یې هلته نه دي ویلې چې عصی نه بیا خو په غرې پر اچوه داسې شوه لکه اوله نه یې چې انکار کړی چې منه منې اورم یې خو منم یې نه الله وی یاد که هغه وخت چې هغه کلکه وعده مو درنه واخیسته او کویتون مو در باندې پورته و او درته حکم وخذو ما اتیناکم ونیسئ تاسې هغه احکام چې درکړي دي موږ تاسې ته بقوت په قوت سره واذکروا ما فیه یادوئ هغه احکام چې په دغه کې دي یادوئ څه معنی عمل پکوئ لعلکم تتقون د دې دپاره چې ځان وساتئ د ګناونه ثم تولیتم من بعد ذلک بیا بیرته شا وګرځوله تاسې د فرمان د الله تعالی نه پس د دغه وعدې نه فلولا فضل الله علیکم که نه وی فضل د الله تعالی په تاسې ورحمته رحمت د الله تعالی په تاسې لکنتم من الخاسرین وی بله جملې د تاوانیانو نه که د الله فضل و رحمت نه وی نو په دنیا کې به هم غرق کړي وی خو بیا به الله فضل وکړو د دنیا عذاب یې در نه لري او یا که فضل د الله و رحمت نه وی چې رسول الله ده نو په دنیا کې به هم په تاسې عذاب راوستلی د نبی علیه السلام نه مخکې چې څومره قومونه تیر شوي دي چې د نبي مخالفت کړی په دنیا کې هم خدای عذاب پر راوستلی که نه اما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په برکت باندې دنیا کې د کافر نه عذاب پورته ده نو دا د الله فضل و رحمت ته چې دا پیغمبر شو کنی تاسې به په دنیا کې لکه مخکې چې د دغو بن اسرائیلو نه خنجران جوړ شوي دي بیزوګیان جوړ شوي دي په قسمه قسم عذابو هلاک شوي دي خو اوس خدای پاک ساتي تر قیامته پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت ده لقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت او ای بن اسرائیلو تاسو ته خپل د پلارو تاریخ معلوم هم ده په تحقیق سره ښه پېژندلی دي تاسې هغه کسان چې تجاوز یې کوه د تاسې نه په سبت په ورځ د هفتې کې فقلنا لهم بیا وویلې موږ دی لره کونو شی قردة بیزوګیان خاصې ذلیله د هفتې په ورځ دی ته حکم چې ښکار به نه کوي دریابو کې مایان به نه نیسي عبادت به کوي د هفتې په ورځ به بیا مایان ډېر شو امتحان و شیطان علیه اللعنه دوی د لیار وروکو غټ غټ کډي جوړ کړي ویالې ور جوړې کړي د هفتې په ورځ دا ورخونه خلاصوي دا مایان به راځي عدالت بیا به پنجشنبې په ورځ نیسي حیله یې جوړه کړه انبیاو خوارې پورې وکړه چې دا شیطان هم غرق کوي دا د شیطان وسواس ده الله منې کړی دی نه منل بیا خدای په خنجران بیزوګیان ته جوړ کړ فجعلناها بیا وګرځو موږ دغه عذاب د تاسې دا مسخ کول د تاسې نکالا عبرت و نصیحت لما بین یدیها هغه خلکو لره چې په هغه وخت کې حاضر وو وما خلفها او هغه خلکو لره چې شاته وروسته له دوی نه راتله وموعظة او نصیحت للمتقین متقین انسانانو لره وإذ قال موسی لقومه یاد که هغه وخت چې ویلې موسی علیه السلام خپل قوم دوه مرکو را روانه ده هلته سر د قصې په دوه مرکو کې ده په بن اسرائیلو کې یو سړی د عامل په نامه ډېر مالدار و په زمن یې نه درلود د تره زوی بیا ډېر مسکین و د هغه انتظار و چې کله به مري چې دا مال ماته په میراث را پاتې شي خدای زر مړ کېدو نه یې ده ور سودا شو د شپې ورغی مړی بیا یې ور د بل کلي په څنګ کې یې واچو سهار یې دعوه وکړه چې دغو خلکو دې مات راوژلی موسی علیه السلام ته یې راپورټ وکړ موسی علیه السلام خلک راوغوښتي هغوی انکار وکړو اوس دعوه شوه فیصله به څنګه کېږي د وخت پیغمبر موجود ده الله ته چې سوال وکړي خو خدای پکې مشکلات حل کوي نو الله ته یې سوال وکړ الله تعالی ورته ویل یوه غوا دې حلاله کړي د یوه غوا د یو څه غوښه راواخلئ دا مړی دې پوهې مړی به راژوندی شي خپل قاتل به ذکر چې موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام چې دوی ته دا خبر وکړه دوی ته ټوکه ولده شوه چې دا خو اوس په موږ ټوکې وایې دا د ټوکه خبر ده هغوی په غوښه څنګه مړی ژوندی کېږي موسی علیه السلام ورته ویل د الله د احکامو په بیان کې ټوکې کول دا خو جهل ده زه خو جاهل نه یم د الله حکم ده چې پوه شو چې د الله حکم ده بیا یې زړه ته نه لوېده چې دا عامې غوایې به نو دا به نو کوم بل قسم غوایې زه دې پوښتنې شروع کړې حدیث مبارک کې راځي وایي که دوی پوښتنې نه کړې په هر غوا به یې دا مشکل خدای حل کړی و خو دوی سختي شروع کړه خدای په کوم سختي په دې راوسته د دغه دپاره کامل مسلمان کامیاب هغه ده چې په شریعت خبره یې واورې د قیل و قال نه کېږي انقیاد وي پکې دا صحابو غټ مقام دغه و چې انقیاد و شاګرد چې په خپل استاد مطمئن و مرید چې په خپل شیخ باندې مطمئن و خدای کار ښه جوړوي خو که شک و تردد و شیانو سلسله بیا کار نه جوړېږي څه غوا ده رنګ یې څنګه ده او عمر یې څومره ده چا کارونه په کړي دي که نه دي په کړي
بار بار پوښتنې بیا به موسی علیه السلام جواب ورکړو اخر چې داسې صفات ورته ذکر شو نه چوړې ده د رنګه تکه زیړه دوم رنګ نشته پکې د عمر نه درمیانه نه زړه ده نه ډېره کنکۍ ده چې د اولاد د پیدایښت په ځای کې نه وي چا ارټ نه ده په چلولی مځکه یې نه ده په اړولی ضلول هم نه ده دغه غوا هغه غوا یوه غوا پیدا شوه قیمت یې بیا ډېر جګ ده یې وارې پرېښه ولې پرېښه وایي یا د قیمت د وجې نه چې هغه ورته ویلې مالک چې سرو زرو نه بې دا پوستکی راته ډکوې بیا بې درکوم یا یې د دغه ډاره پرېښوه چې که رښتیا قاتل معلوم شو خو وبښل مې کړو خو چونکې دعوا ورکېدل په کار و اخر مجبوره شو غوا یې واخیسته حلاله یې کړه غوښه یې راواخیسته مړی یې وویه مړی راجګ شو وینې تر بهیږي خپله د تره زوی یې یاد کړه چې زه دغه بېرته ولېږم حکم دا وشو چې د میراث نه محروم ده خو ورته وار و چې دنیا ماته راپاتې شي فیصله دا شو چې یوه روپۍ به هم نه ورکوې هغه نه بعد حکم دا ده چې وارث ټیک شي خپل وارث مړ کړي میراث نشي وړی نو الله د دغه نعمت اظهار هم کوي ګورئ دعوه مې در خلاصې کړې ورسره د عبرت لپاره دا هم ورښیي چې زه په دووري ژوندي کولو قادر یم لکه دا انسان مې چې مړ مې را درته راژوندی کړو هر څوک چې مړ شي زه یې بېرته راژوندی کوی شم وإذ قال موسی لقومه یاد کا وخت چې ویلي موسی علیه السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره الله امر کوي تاسو ته چې تاسې حلاله کوئ وغوا قالو دوی بني اسرائیل ویل لا تتخذونا هزوا ای ګرځئ ته موږ مسخره قال موسی علیه السلام ورته ویل اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله تعالی باندې ان اکون من الجاهلین چې زه شم له جملې د جاهلانو نه قالو ادع لنا ربک نو دوی بني اسرائیل ویل ته وغواړه موږ دپاره د رب خپل نه یبین لنا ما هي چې موږ ته بیان وکړي چې دا څرنګه غوا ده قال موسی علیه السلام ورته ویلې انه شان دا ده یقول ویی الله تعالی انها بقره بېشکه دا یو داسې غوا ده لا فارغ ولا بکر نه ډېره زړه ده او نه ډېره وړه ده عوان بین ذلک میانه حاله ده په مابین د دغه زوړوالي او وړوکیوالي کې فافعلوا ما تؤمرون وکئ هغه کار چې تاسو ته امر شوی ده قالو بیا دوی ویل ادع لنا ربک ته وغواړه د موږ دپاره د رب خپل نه یبین لنا ما لونها چې موږ ته بیان کړي چې رنګ یې څرنګه ده قال موسی علیه السلام ورته ویلي انه شان ده یقول ویی الله چې انها بقره صفرا دغه غوا ده زیړ رنګ لري فاقع لونها خالص ته رنګ دی بل رنګ نشته پکې تسر ناظرین خوشحاله کوي کتونکي قالو ادع لنا ربک یبین لنا بیا یې ویلې وغواړه د موږ دپاره د رب خپل نه چې موږ ته بیان کړي ما هیه څرنګه ده دا سارایي ده که کورنۍ ده چا مو تابع کړې ده که نه ده تابع کړې ان البقره تشابه علینا دغه غوا خو په موږ متشابه شوه زیړ رنګ یې درمیانه حاله غواوې خو ډېرې دي و انا ان شاء الله لمهتدون موږ بېشکه دا د الله خوښه ولیار میندونکي یو که انشاءالله یې نه وه ویلې بیا به تر قیامته د ایلیا نه وه پیدا قال موسی علیه السلام ورته ویلې انه شان دا ده یقول ویې رب تره انها بقره دا یو داسې غوا ده لا ذلول تابع شوې نه ده تسیر الارض چې څیرې کړي یې مځکه ولا تسقل حرث نه دي نه یې اوبه کړي دي فصلونه مسلمة سالمه ده د عر عیب نه لاشیت فیها دوم رنګ هم نشته پکې قالوا الان جئت بالحق اوس تا راتګ وکړو په حق سره فذبحوها د غوا حلاله کړه وما کادو یفعلون نو قریبه چې د ادا کار وکړي